دا اوس ځوانانو په ذهنو کې دا لیدلي چې تراویح خو سنت دي دا که سړی پرېږدي هم نه ځي دا تاسو روایتونه وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې د روژې سره نوافل عبادت چې راله مسلمانان باید دا نوافل عبادت ته مخ کړي چې خپل ګناهونه ورباندې معاف کړي لہذا ټول علما دي که صلحا دي که اتقیا دي او که فقها د امت دي دا ټول پر دې اتفاق دي چې تراویح سنت مؤکد دي سنت زواید نه دي سنت مؤکد دي کول یې پر تا باندې لازمي دي چې وکړې د معمولي عذر د وجې تراویح پرېښول د سستۍ د وجې تراویح پرېښول د معمولي دغه شوق د وجې تراویح پرېښول دا بلکل ناجایز په ګناه باندې اخته او تراویح کول د تراویح په شان باندې باید چې رکوع دي رکوع وي سجده دي سجده وي د خدای دپاره په تراویح باندې ملنډې مه وئ دا د اسلام پر ستر شعار لمونځ باندې پسخند دی هغه کسان نن په یو د بله په دغه کې پیغامونه سره اتي چې راسه زموږ مولوي صاحب په 25 منټه کې تراویح ورکوي مولوي صاحب ته وایي الله دې د هدایت ته دې وکړي که هدایت نه وي رب دې د مځکې د سر نه پورته کړه ټول علماو رب دې وربد کړه ته څنګه به په 20 منټه کې تراویح کوې 20 رکعاته دي دا هر 4 رکعاته مطابق نبي علیه الصلاة والسلام سنت دا دی چې 4 رکعاته دې وکړه بیا به کښېنې یا ورته ترویحه به کښېنې چې ته 4 رکعاته هم وکړې بیا د 4 رکعاته په اندازه باندې کښېنې هم بیا هم په 25 منټه کې ته تراویح کوې دا یو شی نشي کېږي د خدای لپاره زحمت مه کاږئ دردی مه کوئ کور کښېنئ عذاب باندې مبتلا یاست په لمانځه کې قیام فرض ده واجب ده په لمانځه کې په مابینځ کې قاعده جلسه دا ټوله چې کوم دي دا واجب دي دا هېڅ شی نه وي په روژه کې دومره قیام چې یوه تسبیح وویل شي دا لازم دي واجب دي په دې سره لمونځ خرابېږي دا هېڅ شی هم نه وي نن په دعوت باندې ورته وایي چې راسه زموږ سره علمترکي تراویح دي په 20 منټه کې دې راسوې رب دې ستا ملا ماته کړي دا ټوله کال د الله جل جلاله تا ته مهلت در کړی و دا ټوله کال نه په خوب ستړی سوې نه په فیسبوک ستړی سوې نه په بنډارو ستړی سوې نه په چکو ستړی سوې اوس هم د 20 منټه تراویح والا ته ځان ویې هلته ځان خلاصوې بیا هم ورځ دی ستا پر ځوانۍ باندې افسوس دی ستا پر مسلمانۍ باندې افسوس دی ستا پر اسلام باندې افسوس دی ستا پر حنفي مذهب باندې افسوس دی چې ته څنګه حنفي مذهب یې دا خو د حنفي مذهب ټکهداران هم دي دا تا په مذهب کې نه بولي د حنفي مذهب ټکهداران هم د ځان نه دي جوړ کړي په 20 منټه کې تراویح کوي والله عظیم کې صحیح کوي په کتاب وایاست په قرآن وایاست په حدیث وایاست دا تراویح والله که یوه نه صحیح کوي د خدای لپاره زحمت مه کاږئ مه ورځئ دا نه صحیح کېږي دا تراویح څنګه ته ستا د تراویح قومه نه ده معلومه ستا جلسه نه ده معلومه په مسجد کې تور دربۍ دوړې وي سړی چې دلته غیر جلسه شوې ده هغه خلکو تراویح کړي دا د الله په دین باندې پسخند دی والله عظیم که پسخند دی بیا نو دعوت هم کوي چې خلک یې نه کوي د دې خو نو دغه شوي چابک چابک یې ورکړه دا چا راته وایي چې دا غوښتلي ته چې د لمانځه توهین کوې ته چې لمانځه په سمه توګه نه ادا کوې تر دې خو نه کول شو دا ته دې کښېني بیا ته دوی خلک ولې غفلت ته هڅې په اسلام کې زموږ مسله دا ده چې خلک غفلت ته سستی ته هڅول دا ناروا دي ناجایز دي په لوی لاس د خلکو سره ختم تراویح پرېږدې چې راسې علمترکي تراویح کړه خلک دې غافله کړل خلک دې سستانه مخته کړه دا کال 2 کاله خو به ستا سره علمترکي تراویح وکړي بل کال یې ولاکه درسره وراوینې د هغه علمترکي تراویح هم نه کوي دوی دې په غفلت باندې اخته او یو دا کوم حافظان چې د قرآن تراویح کوي نبی علیه الصلاة والسلام په دې باره کې فرمایي چې د قرآن خیال ادب ډېر زیات ساتل پکار الله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا قرار قرار آیات په آیات باندې وایي الله جل جلاله ارشاد دی فرقنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الله وایي دا قرآن ما لږ په دې نازل کړي چې ته دا خلک ورباندې وبېرې او په قرار قرار باندې نازل شي دا خلک د دې نه سوچ وکړي عبرت ځینې واخلي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تا به ووینې چې کوم کسان د الله کلام اوري د هغوی د سترګو نه اوښکې راځي زموږ د اخر آیات نه واخواته خلک په پوهېږي چې قصه وایي چابک چابک لګیا یې الفاظ نه سره بېلېږي د قرآن داسې الفاظ ویل چې هغه یو لفظ په بل لفظ باندې بدل شي دا معنا غلط شي د انسان کفر ته به اوري لہذا دا کمال نه دي چې په 50 منټه کې تراویح ورکړه
دا کمال نه دی چې په درې پاوه کې تراویح ورکړه دا هېڅ کمال نه دی کمال دا دی چې د الله قرآن کما حق وویل سي صحیح دی علماو جواز ورکړی دی چې د نور په نسبت باندې لږ تیز وویل سي لیکن دومره تیز چې نه آیات صحیح کېږي نه حروف صحیح کېږي او نه دی صحیح کېږي ایسی عواز آخر آیات چې توی صراحت وایي آخر آیات یعلمون تعلمون دا باندې ته ښه پوهېږې نو اسلس الله اکبر لهذا د تراویح څخه مه جوړوئ نه د 20 منټه تراویح نه د 25 منټه تراویح صحیح کېږي نه والله عظیم که څوک صحیح کړي دا په لمانځه باندې سراسر پسخان دی ته حساب وکړه چې 9 رکعات د لمونځ 20 رکعات د تراویح چې دا ټول 29 رکعات لمونځ دی په 29 رکعاتو کې د هر 4 رکعات مطابق د سنت مطابق کوي یو هغه دی چې د ځانه دی یو طریقه ورتېږي د سنت مطابق دا دی چې د 4 رکعات مابیس کې به څه اندازه کښېني دا هم ته ورسره حساب کې نو خو هغه دی تقریبا 40 رکعات ته ورسېده اندازه ته 40 رکعات اندازه په 20 منټه کې کوې په 25 منټه کې کوې دا ستا څنګه نفس اخلي لهذا د خدای لپاره په قرآن په اسلام باندې بلند مه وئ ورسره اوله مې اسلام پر ضلالت پر خوا روان دی او نور د خدای لپاره علماء کرام مه ذلیله کوئ حافظان الله مه ذلیله کوئ دا قرآن دا خلک ویډیو د سکي ډېر ځله خلک لیدلي چې د مسلمانانو هغه چا پکې تراویح پورته کړي نیټ ته هغه نه بیا قسم دغه کې دا یهود او نصارا دا وایي دغه اسلام خو څښان ستا په وجه د ټول اسلام توهین وسي که تراویح کوئ ځوانانو اول وار ځوانان یاست دا نفسي حق لري دا د الله جل جلاله د رضا مطابق استعمال کوي دا د الله جل جلاله دپاره ځان ستړی کړي پروا نه لري دا یوه دا ټولې 11 میاشتې اوساوې نه رکعات لمونځ هغه به دې کله به جومات ته وکړي کله به په جومات وکړي څه رقم به دې وکړي دغه یوه میاشت د الله دپاره انتخاب کړي دلته پر ځان زور راول دا وکړه دا په معمولي وزر دا پلانکي ډاکټر ته بیا زموږ تراویح پاتې دا ګټه ورځ ډاکټر ته ضرورت نه وي په دا وخت باندې ضرورت پیدا شي لهذا په معمولي وزر باندې تراویح پرېښول بلکل ناروا هېڅ جواز نه لري دا چې ته په بازار ته د یو ضرورت په وجه باندې لاړ شه ټوله ورځ نه ځې تراویح درڅه پاتې دا خو بیخي ناجایز دی لهذا تراویح کوشش دا وکړي د ختم تراویح وکړي دومره زیات فضیلت دی یو حرف اورېدل یا ویل دا د 10 نیکي حساب دی په روژه کې هر 10 نیکي په 100 نیکي اورې ته حساب ورته وکړې چې یو حرف واورې یو د قرآن عظیم شان حرف واورې 100 نیکي الله درکړي په روژه کې دا چې ته قرآن ختم کړې سبا 100 نیکي لهذا د ختم قرآن تراویح لازمي کوي دا قرآن ورځ په ورځ مخ پر ځوع باندې روان دی په دې کې د حافظان دپاره هم ډېر زیات بری دي هغوی به د خپل قرآن پوخ ساتي ستاسو دپاره به ستاسو دپاره هم غټ اجرونه دي لهذا په روژه کې دوم شی چې کوم دی تراویح